ګرانو او قدرمنو ملګرو سلامونه او نیکې هیلې مو ومنئ. ښاد اوسئ، اباد اوسئ په دې شعر سره چې لاس به په لاس کې یاره درکړمه انکار به نه وي. لاس به په لاس کې یاره درکړمه انکار به نه وي. یمه پښتون د پښتنې ژبې اقرار به کوم. قدرمنو د خیبر جرګه چې کومه ده د هغې مونږ ستاینه کوو، د هغې مونږ مننه کوو، ځکه چې دا د پښتون قام د بقا، د پښتون قام د سالمیت او د پښتون قام د روښانه سباوون دپاره یو کوټلی ګام دی. خو دا خبره د یاده وي چې دغه خبرې ته که موږ سوچ وکړو نو یقینا چې دا د پښتون قام دپاره نیک شګون نه دی په دې جلسه کې ځای په ځای د افغانستان جنډې وي. دا ټیک ته که زمونږ ګاونډي هیواد دی او زمونږ په ګاونډ کې چې دی هغه پښتانه هم دي، دغه زمونږ کلچر، زمونږ دود دستور یو دی، زمونږ ژبه یوه ده، زمونږ خوراک څښاک، زمونږ ناسته یوه ده، زمونږ زړونه یو دي، زمونږ مینه یوه ده. خو دا خبره د یاد چې کله د مور نه بچي پیدا شي هغه خپل رونه هم داسې وخت راشي چې هغه جدا شي او هغه ځان له ځان له کورونه لري، بیا ځان له دروازې لري. خو د دغې ځان له کورونو او ځان له دروازو مطلب هرګز دا نه چې دا رونه د یو بل دشمنان شو، دا د یو بل نه د عمر دپاره جدا شو، بلکې دغه ارزي جدایي خو د زړونو هغه پیوندکاري چې او د زړونو هغه جوړښت هغه د دې رونو یو شانتي وي. اوس خبره دا ده چې په دې جلسه کې موږ ګورو، زه د سعودي عرب نه یم، دا وخت زما ماسخوتن دی، په خپل ورکشاپ کې ناست یم. په دې جلسه کې ځای په ځای د افغانستان جنډې وي. موږ د افغانستان خلاف نه یو، خو د دې جنډو خلاف ځکه چې دا به پښتون قام ته او دې جرګې ته زیان رسوي. دا خبره که راسره څوک مني او که نه مني، خو د دې نه به شر هم جوړېږي، د دې نه به فساد هم جوړېږي، په دې کې به مړي هم کېږي، په دې کې به جوبلې هم کېږي، ځکه چې یو ریاست هرګز دا نه مني چې هغه دې په خپل ریاست دننه د بل هیواد جنډې او بیا د دغې ریاست قام چې دي نو هغه د بل هیواد جنډه راوالي او هغه دې په هغې کې چوتۍ لګۍ لهره وهي او د هغې دپاره د زنده‌باد نارې وهي. زمونږ خپل هیواد دی، مونږ به د خپلو ادارو نه هم خفه یو، مونږ به د خپلو مشرانو نه هم خفه یو، مونږ به د دې وطن د نظام نه هم خفه یو، زمونږ به ته ګیلې هم وي، مونږ به وایو هم چې مونږ دا نظام نه منو، مونږ دا اداره نه منو. خو دا نه منلو مطلب هرګز دا نه دی چې مونږ خپل وطن ټوکړې کوو یا مونږ خپل قام چې دی نو هغه د مرګ جوبلو سره مخ کوو. نو زه د دغې جرګې چې څومره مشران دي، څومره پښتانه دي، دوی ته زه دا وایم چې خپل پرامنه احتجاج او خپل کوټلي ګامونه دي دغه شانتې مخ په وړاندې بوځي. خو د دې خبرې خیال پکار دی چې د افغانستان جنډه د پاکستان په خاوره باندې دا موږ ته بالکل ناقابل قبول ده، دا موږ نه یې قبلوو نه یې منو. د دې مطلب دا نه چې موږ دا جنډه نه منو چې موږ افغانستان نه منو. افغانستان هیواد دی، زموږ رور دی، زموږ ګاونډي دی، د ګاونډي په ګاونډي باندې ډېر حق او دومره پې حق چې نبي علیه السلام یوه پیره د ګاونډي حقوق بیانول، صحابه ووی زموږ سره یره پیدا شو چې هسې نه چې نبي علیه السلام بس ووایي چې په دې کې ستاسو دا ګاونډي چې دی نو دا ستاسو وراثتي هم دی، یعنی دومره ډیر حق دی. دویمه خبره دا ده چې یو نبی علیه السلام ته یو صحابي وی رسول د خدای وی زه به څنګه ومنم چې زه ښیمه. نبی علیه السلام وی که ته ځان ښه ثابتول غواړې نو چې ستا د محلې یا ستا د کلي خلک یعنی ستا ګاونډي ووایي چې دا سړی ښه دی نو ته پوه شې چې ته ښه او پاک انسان یې. یعنې د ګاونډي دومره حقونه دي او ګاونډي چې دی نو د ګاونډي په ګاونډي دومره حقونه دي. نو قدرمنو خبرې در سره زیاتې اوږدومه نه، زه دغې پښتنو ته هم یم چې د افغانستان جنډه هغه په دې جرګه کې دا بالکل نامناسبه ده او موږ د دې جرګې تایید کوو. دا زموږ د پښتنو جرګه ده، موږ د دوی مننه کوو، د دوی ستاینه کوو، د دوی چې څومره مننه وشي هغه کمه ده، ځکه چې زموږ ډېر مسافرونه دي په سعودي کې دي. که اوس زه وایم چې که فرض کړه زه د مجبورۍ د وجې نه راغلی نو که نور څه نه وو نو دغې جرګې له به زه پخپله هم تللی وم، دغې د جرګې مشرانو له، کشرانو له، همزولو دغې پښتنو له به مې کم چې کم په دې میدان کې اوبه ورکړې وي. خو دا افسوس کن فعل دی چې په دې کې د افغانستان بیرغ وي. نو د دې خبرې خیال ساتل پکار دي. په لوی الله مو سپارم، د خپل ځان خیال ساتئ په دې شعر سره چې دریابه موږ یې هرکلی هم ستاینه کوو. دریابه موږ یې هرکلی هم ستاینه کوو، مخې ته ږدي چې څوک د چا د محبت ګلونه. ډېره ډېره مننه، ښاد او اباد اوسئ.